السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ بستئ او د صحت جامې پر تن وي. ملګرو، تاسو ته په نړۍ ویډیو کې زه بیا یو ځل حاضر شوی یم او غواړم تاسو ته د موبایل لپاره یو ښکلی سیټینګ در وښیم. هغه سیټینګ داسې دی چې موبایل کې تاسو کوم اپلیکیشنونه پټوئ، نو دغه طریقه ته تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو موبایل کې د خپلې خوښې اپلیکیشنان چیک کړو، هایډ کړو، پټ کړو. د دې ګټه دا ده که چیرې تاسو نه کوم ملګری یا څوک موبایل واخلي او ستاسو موبایل کې شخصي شیان وي، لکه مثال په ډول ګیلري ده، دې ته ننوځي او ستاسو شیان یا عکسونه یا شخصیان ګوري، نو دغه طریقه په دې خاطر ده چې دغه اپلیکیشن تاسو هایډ کړئ، پټ کړئ د هغې نه خپل ملګرو نه، نو نه به هغه ستاسو شخصیانو ته لاسرسی لري او که مثال په توګه فیسبوک کې، وټساپ کې ستاسو میسجونه به نشي لیدلی. نو ډېر ښکلی سیټینګ دی. دغه سیټینګ خپل موبایلو کې ضرور وکړئ، حتما یې وکړئ. که تر اوسه پورې هم نه وي کړی نو حتما یې وکړئ. نو راځو د دې دپاره چې دغه سیټینګ تاسو در وښیم. که زموږ چینل هم نه سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د زنګ نشان ووهئ ترڅو او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. ویډیو لایک کړئ او خپل ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. راځو نو د دې طریقې په خاطر چې دا طریقه تاسو ته وښیم. پاس په دې درې ډاټې چې دي په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړو بیا په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. په سیټینګ مو چې کلیک وکړو بیا په هایډ اپس دی، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. چې هر اپلیکیشنز تاسو خوښه وي هغه تاسو پټ کولی شئ. راځم نو زه دغه اپلیکیشن غواړم، دا ګیلري ده، ګیلري باندې ټیک مار لګوم او اپلای باندې به تاسو کلیک وکړئ. اپلای باندې چې کلیک وکړئ بیا دې ځینې به تاسو بیرته بیک شئ، ووځئ. تاسو ګورئ چې ګیلري نشته دی، ګورئ تاسو ګیلري پټه شوه، هایډ شو. اوس غواړم بل اپلیکیشن تاسو پټ کړئ، هم همدغه طریقه راو. که غواړئ چې تاسو بیرته دغه اپلیکیشن پیدا کړئ، د دې طریقه څنګه ده، نو بیا بیرته دلته درې ډاټو باندې تاسو کلیک وکړئ. په سیټینګ باندې تاسو کلیک وکړئ، په هایډ اپس په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او را به شئ ګیلري ته. هر اپلیکیشن چې تاسو ټیک مار لګولی به دې بیرته ټیک مار آف کړئ، لرې کړئ او اپلای باندې تاسو کلیک وکړئ، نو بیرته به هغه پیدا شي. نو دا ډېره ښکلې او سمپل ایزي طریقه وه. په دې طریقه باندې تاسو ډېر غټ مشکل حل کیدای شي. دغه طریقه اطمیني خپل موبایلو کې وکړئ، که تر څو اوسه پورې هم نه وي کړي حتما یې وکړئ. په دې طریقه باندې هر اپلیکیشن تاسو پټ کولی شئ، هایډ کولی شئ، که هغه فیسبوک وي، که وټساپ وي، که ګیلري وي، هر څه وي. که ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو سره لایک کړئ، کوم پوښتنه لرئ کمنټ کې ولیکئ. که زموږ چینل هم نه سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې هم په الله تعالی سپارم.